د الله پیغمبر د جهنم د اور نه د اسباب بچاو سدي د بچاو اسباب سدي په صبر جهنم د اور نه بچ کیږي دا کم ډال له جمنګ راول جهنم د اور نه به بچو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ ډېر وی چې سبحان الله الحمد لله او لا اله الا الله والله اکبر دا هغه ډال دی چې الله به د دې د ورد په وجه باندې ته جهنم د اور نه تا بچ کړي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې فإنهن المنجيات وهن الباقيات الصالحات دا هغه کلمات دي چې د جهنم د اور نه به موت خلاصي او دا هغه کلمات دي چې د په قران کې الله باقیات الصالحات ویلي دي چې والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا کم عمل نیک عمل چې د الله سره پاتې کیږي او د انسان د نجات ذریعہ ګرځي هغه دا عمل له چې انسان سبحان الله وای الحمدلله وای او لا اله الا الله الله اکبر وای دا ورته خو مونږ ټول کوو زما په خیال خو دې فضیلت پته راته شاید چنو وس به نورم په شوق باندې ویو چې دا هغه بهترین الفاظ دي نبی صلی الله علیه وسلم دا منجیات دي د جهنم د اور نه به تاسو خلاصي دا هغه بهترین ډال چې دې ډال په ذریعہ به تر جهنم د اور نه الله تعالی بچ کړي نو یو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې دا الفاظ ډېر وای د جهنم د اور نه د بچاو په اسبابو کې یو سبب دا الفاظ دي دا کلمات دي چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر دویم سبب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی په حدیث د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ کې دی دوی كنت ردف النبي صلی الله علیه وسلم زب نبی علیہ السلام پس شاته پس ورلې باندې ناستو او نبی علیہ السلام ما ته आवाज وکړ چې یا معاذ والموت په جواب کې ویل چې لبیک یا رسول الله وسعدیک د الله پیغمبر حاضر يم فرمایي چې سوي وي تابعدار يم والبين نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یا معاذ والموت به ویل چې لبیک یا رسول الله وسعدیک د الله پیغمبر تابعدار يم سوي الواړی والبين نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یا معاذ والموت به دغه جواب ورک او په دریم ځل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل چې ما من عبد يشهد الله اله الا الله واني رسول الله په دنیا کې هر څوک چې دی که عرب دی او که عجم دی خوش د الله په بندگانو کې دی او دا گواهی وکړه چې اشهد الله اله الا الله وان محمدا رسول الله چا د کلمې گواهی وکړه په جبه باندې اقرار وکړو او به اوس نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ سی واکړه چې صدقا من قلبه د زړه نه ویل ګوره د الفاظ چا کلمه د زړه نه ویله نو الا حرمه الله على النار مگر الله به د جهنم پور باندې حرام کی دا کلمه هغه بهترین ډال او سبب دی د جهنم د اور نه د بچاو د پاره چې الله موت ته نصیب کړی دی ګوره او به دې مطلب دا نه دی چې ګنې سړی با کلمه وي ګناهونه به کوي او دې به خامخا جنت ته ځي نه علما وی چې کلمه ویلا خو د شرایط د کلمې د شرایط لاندې خپل ژوند تیر کو یعنی د یو کار ونه کو چې دغه په وجه باندې د ایمان مات شو د ګناهونو نه ځان وساته کلمه ویلا لکه سړی دغه کلمه ویلا او بل عمل کړي نه دی مړ شو الله ور ډایرکټ جنت ور کوي او د په تاریخ کې شتم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عین د جنگ په موقع باندې یو صحابي مسلمان شو یو کس مسلمان شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې زکه په جنگ کې مړ شم نو مال الله جنت راکړي هغه ویل او بالکل به درکې بس په هغه ساتي بس تورې راواغسته او جنگ یو کو شهید شو نبی علیہ السلام ول عمل قليلا واجر كثيرا لکشن عمل یو کو خو الله ولډي راځي مطلب جنت یو لورک ګور یو منځ نه دی کړي تلاوت نه دی کړي نوافل نه دی کړي خو بس کلمه ویل او په دقه کلمه ول الله جنت ورک د جهنم د ور نه الله بچ نو دویم سبب په اسبابو په هغه اسبابو کې چې الله په انسان د جهنم د اور نه بچ کړي هغه کلمه ویل دي او دا یو بل حدیث کې مراغلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د لګ د مسجد نبوی نه جدا وسیده او نبی رسول الله د الله پیغمبر ازما خوشا کې نور کورونم ډیر دي
او موږ د شپې نشو راتلی ډېر لري وو نو که زه هلته دې وړوکي جومات څنګه بنیاد کېدم تاسو به راشئ نبي علیه السلام بالکل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره لاړی او دغه جومات د څنګه بنیاد دپاره او هلته چې نبي علیه الصلاة والسلام کېناسته نو د خواوشه خلک هم راټول شو پیغمبر علیه السلام موږ محلې ته راغلی دی جو یو عالم او علاقې ته لاړ شو خلکو ته راټول شوي که نو پلانې عالم راغلی دی پلانې مفتي صاحب مولوي صاحب راغلی دی خلک خوشحاله نو چې پیغمبر علیه السلام د چا محلې ته تللی څومره به خوشحاله نو د خواوشه خلک هم راټول شو او په دې منځ کې ناستو ادمان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ الوا پخ کړه وړه مزیدار غیر وړله یو کس دی بل په باره کې وی مالک ابن دخیشن یو سړی و دغه باره کې وی چې ګوره پیغمبر علیه السلام راغلی دی او مالک ابن دخیشن نشته نو بل چا وویل مړه خو منافق دی سړیه پرېږده نو نبي علیه الصلاة والسلام ویل ته ولې داسې وی چې دا منافق دی داسې مه وایئ دی منافق دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما من عبد یشهد ان لا اله الا الله یبتغي بذلك وجه الله د الله په بندگانو کې چې څوک هم دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د دې په وینا باندې صرف د الله رضا مقصدی ګوره منافقت نه کوي په خوله وایي او پړی نه د خوله او د خبرې وایي په اخلاص دا کلمه ویله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الا حرمه الله علی النار مگر الله به د جهنم په ور باندې حرام کی د جهنم په ور کې به الله نسوز او یو روایت کې دام دي چې فتطعمه النار چې د کلمه وې د سنت چې ګنده به ورته شي الله به د جهنم د ور نه بیا بچ کی من کله کله ویو کنه دا پلانې مړه پرې د سړیا دا خو د پلانې سکینی پاسي نو لکه تا ته څه پته چې پلانې سکینی پاسي کې دې شي په صحیح نه تو سره کینی دا مولانا ترجمیل صاحب بس آزاد سړی دی ځکه دی خو دعوت میدان کې دی کنه نو دی کله د ډمانو سره ملاو شي کله د کرکټرانو سره ملاو شي کله د یو سا کله بل سا ډېر خلک په رات بدم وي مړه دله څنګه مولا دی پلانې سکینی پاسي دعوت په میدان کې چې ودرې دي نو ته بیا دار چا خواله ورځي دوه کسان دي او دوه په شرابخانه کې مړ دي یو جنت ته لاړ او بل جهنم ته لاړ دوه په شرابخانه کې مړ دي ته خو به چې دوه په شرابخانه کې مړ دي اوس لکه سړی و چې پلانې په امریکا کې مړ دی به جهنم ته ځي هلکه امریکا کې خو ډېر نیک مسلمانانو موسیقي کنه نو دوه کسان په شرابخانه کې مړ دي یو جنت ته لاړ او بل جهنم ته لاړ یو دې له تللی دی چې د خپل محبوب دیدار هلته وکړي او د هغې دپاره تللی دی او بل شرابخانې ته دې لپاره ننوتی دی چې خلکو له دعوت ورکړي اول ته مړ شو دی جنت ته لاړ او بل جهنم ته پرېوځي نو دې ته مه ګوره چې د پلانې چې کې ناست دی او د پلانې چې کیني پاسي او بس دا خو بس خراب سړی دی د هغه د نیت نه ته خبر دا الله ته پته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه من یو پکې دام وي چې مړ دا ټول ناست پاسته منافقانو سره منافق دی نبی علیہ السلام ویلنا تا ته دغه د نیت هیڅ پته نشته دی چې په کم نیت باندې دغه سره کینی شاید چې په صحیح نیت سره کینی دعوت ول ور کوي تا ته څه پته ده نو ظاهر د ډایرکټ فیصله به چا باره کې نه کې چې پلانې خو د پلانې سره کینی د پلانې سره ناست پاسته ده او دغه خراب سړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې مو فرمایل چې د جهنم د اور نه د بچاو چې کوم اسباب دی پای کې یو سبب دا دی چې انسان کلمه وایي او د کلمې د چترۍ لاندې خپل ژوندۍ تیر کړي د کلمې چې کوم شرایط دي دغه مطابق خپل ژوندۍ تیر کړي لکه ذهن ته یو اشکال راځي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی له سلام د وفات نه پس د خلکو سره jihad کړو چې غیم کلمه ویله هغه منعین د زکات چې زکات نه انکار کړو چې موږ زکات نه ورکو پیغمبر علیه السلام نم زکات ورکړو خو ابو بکر صدیق له نه ورکو نغی هم کلمه ویله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا الفاظ فرمایلی دي چې صدقا من قلبه او دویم یبتغي بذلك وجه الله دې مطلب دا دی چې د اسلام په فرایضو کې دی او فرض نه انکار ونه کی او هغه خلکو د زکات نه انکار کړو زکات د الله یو فرض حکم دی چې د الله د فرض حکم نه انکار کوي نو بیا خو د سړي مرګ جایز کیږي ګوره مرتد شو نو مرګ د جایز کیږي او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث دیو مسلمان نه تو یول جایز نه دي مگر په دریو خبرو کې په خبره تو یول شي یو سړی د سیده چې الثیب الزانی
شاهد شده دی او بدکاری وکړه نو اسلامی حکومت ته د الله حکم دا دی چې دی ونیسي او په کاڼو ولې مړی کوي د دې وینه تویول جایز دي او دویم هغه کس دی چې بل مسلمان یې مړ که قصدن عمدن نو دی به قصاصا وجلی کیږي او دریم هغه کس دی چې اسلام یې پرېښود المفارق للجماعه د مسلمانانو جماعت یې پرېښود او کافر خو لاړه مرتد شي اسلام یې پرېښود نو د وینه تویول جایز دي اسلامي حکومت به د وینه توی کوي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې دا کلمه به اله د جهنم نه ډال ګرځي چې کله د کلمې د چترۍ لاندې خپل ژوند تیر کړي د کلمې کوم شرایط دي د هغې مطابق به کلمه ووایې او د زړه نه یې ووایې نو بیا که تا یو عمل هم نه دی کړی بل خو ګناه دې ورسره نه ده کړی یعنې څنګه دې نیکي نه ده کړې داسې ورسره ګناه هم نه ده کړې نو الله بس صرف د دې کلمې په وجه باندې تعالی جنت درکوي نو دا دوه اسباب دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه یو دا چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د دې کلمې ورد ډېر کوي چې موقع ته ملاویږي نو بس دا وایا او نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وی چې ستا جبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمدی ګور موږ دا غیبت کوو دروغ ویو چغلی کوو یو بل پس سپکې ارزانې وو او کنزل کوو کته وی چې زما دا جبه دې عبسو خبرونه واوړي نو په جواب باندې د الله ذکر ډېر کوه او په کوم جبه باندې دا سره منم نو چې په کوم جبه د الله ذکر دا به عبس خبرې نه کوي بیا دا به کنزل نه کوي دا به چا غیبت نه کوي دا په چا باندې تهمت او الزام او بهتان نه لګي دا به چا سپکې نه وي دا جواب الله دې سيزونه محفوظ ساتي ورو بنه جمع کیږي وره چې تخپل جمع د الله په ذکر لمده ساتي د قران په تلاوت باندې په دې تسبیحات باندې په درود شریف په استغفار نو ستا په دې جواب الله کم از کم کنزل نه راوړي کنزل نو دې الله بچ ساتي ما دا تیروزګه کس وی یرجی کنزل ډېر زیات کوم بی اختیار مې دخلونه کنزلی وږي سمې کنزلی کوم وړو ته کوم خځ دم کنزلی کوم او ورچا گاونډیانو ته مو چرګان هر شي ته کنزلی کوم نو مو تل مال استغفار ډېر وای درود شریف ډېر وای خو مال ګورې دا لګه سخت واړی او ته ځان ټینګې یو ته ځان بالکل پابند کې چې ستا هر ټیم توجه برابرې چې ذکر کې دا ستا جب چې الله به ذکر راوړل دا به کنزلی نه کوي نو به راتوي ول بس الحمدلله ډېر حد پورې ول کنزلی پرې خې بس او چې لګ مې ذکر نور وکړو بس الله به دا توفیق راکړي دا باقی بم پرې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الفاظ تو کوی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو الله رب العالمین به د جهنم د ور نه بچ کی فانهن المنجيات دا د جهنم د ور نه خلاصون کی کلمات دي او فانهن الباقيات الصالحات دا واسطه په عمل نامه کې باقی پاتې کیږي او د قیامت پر ورځ به الله ستاسو د نجات ذریعہ ګرځي جهنم د ور نه به الله تعالی په دې باندې بچ کی او دویم د خپل کلمې قدر وکړي کومه کلمه چې الله مونږ ته نصیب کړي مونږ الله ته درخواست نه کړي چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړ دا خود الله یو کرم دی چې کړی دی را باندې کیندوانې پیدا کړی وي سیکانې پیدا کړی وي او يهوديان او نصارای پیدا کړی وي نو ولې څه چل کېده الله بچای کې خو څه کمه نه راته او زما اوس دا به مسلمانانه کې د الله بچای مضبوطه شوی خو نه ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم تاسو دا اولنی او اخرنی او د انسانانو پیران ټول کدی راجم شي او د الله خلاف د بغاوت جنډه پورته کې ټول نه پرمانه شي او د الله بچای کې څه کمه نشي راوسته او ټول نیکان شي د الله بچای کې څه قوت او طاقت نشي راوسته اس فرق نه راځي د الله په بچای باندې نو موږ الله ته درخواست نه کړي الله یو خصوصي کرم کړي دی یو فضل به موږ کړي دی احسان یې کړي دی چې کلمه راته نصیب کړي مسلمان په کور کې پیدا کړي و دې کلمې قدر پکار دی چرته چې د الله دین خبره کیږي نو حاضری پکې کوي زمونږ د هفتوار درسي او د بار نه خلک راشي خو زمونږ د پاتې او خوشه یعنی دا خلک ټول راځي کنه ټول حاضری کوي جمعات کې بځای نه جمعات بډکی خو ډېر په افسوس سره دا وایم چې ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې ان اغنى الناس عن العالم اهله وجيرانه د عالم نه چې د ټول نه زیات بے پروا کم خلک او مستغنی کم خلک د کور خلک او د گاونډیان د دې څه قدر نه د عالم قدر د بار خلکو سي د کلی د خلکو سي قدر نه
چې سړی دا غاتیان نه روان شوی د لونخوړ نه روان شوی دلته هفتې درس ته راځي او د پاتې خلک ټول بار ګرځي راګرځي پروا یې نه دلته درس کي دا څومره د افسوس خبره ده نو په هفته کې کم از کم دا 1 غنټه ټیم خو دې له وباسه که نه چې زه به دا ورځ صرف دغه یو د ماښام مونږ به دلته خامخا ځان را رسوم په دې ټیم کې به بل یو کار هم نه کوم او که څوک رانه ټیم علم زه به ورته وایم چې دا ټیم زما فارغ نه دی دا ټیم زما مصروفه دی په دې کې زه فارغ نه یم نو که دا د ځان سره لپزان لازم کې چې دا به خامخا کوم او په دې ټوله هفته کې به دا 1 غنټه ټیم د الله د دین زده کول ورکوم دا اسانه مسلې دي لکه موږ بېګا یو مسله دا وکړه چې مونږ باندې ودرېږي نو څنګه به ودرېږي خپې به بالکل داسې سیده کړي قبلې ته برابر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به مونږ ته ودرېده نو خپې به بالکل قبلې ته نیغې کړي د ګوتو دا سرونه به یې قبلې ته کړه لاسونه چې پورته کړي نو څنګه به پورته کړي د الله اکبر سره بالکل یو ځای که نه وروسته به پورته کړي که مخکې به پورته کړي دا مسلې مونږ ته یادې دي نه دي یادې راته که نه مونځ کې چې ولاړ چا خپې دسي چا دسي چا دسي خپې ګډې وړې چا مخکې چا وروسته نو دا ضروري مسایل دي چې ما او تا ورته محتاج یو زه تورات او انجیل نه وم په هغه ټیم کې همدغه عام روزمره چې زمونږ کومې مسلې دي د مونځ دغه مسلې بیانو خو افسوس دا ده چې پاتې څوک پکې نه شمار یو څو هلکان ناست دي نور خیر خیریت دي ښه ورته اعلان هم دلته وشي چې هلکه درس به کېږي هفتوار کښېنئ خو بیا هم بس هر سړی منډې وایي اوس نه پوهېږم چې دا بار څه دي جماعت خود الله کور دی او د مسلمان صفت الله نبی علیہ السلام دا بیان کړی دی چې مسلمان به جماعت کې داسې خوشحالي لکه مۍ چې په اوبو کې خوشحالي هر سړي د ځان باندې سوچ پکار دی جماعت کې خوشحاله یم که بار خوشحاله یم مونږ چې مونځ وکړو دعا ته هم نه کینو ذکر ته هم نه کینو یوه منډه ته یو چا به دغه کې بند کړی و تاڼه کې و په جیل کې آزاد یې کړو یو درخواست به مې دا وي چې درس کې کښېنئ دغه شان خبرې به کېږي د الله د دین لکه نن هم چې اوس دا کومه خبره واورېده که نه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر دا ذکر ټولو ته یاد دی که نه ټولو ته یاد دی چا ته یاد دی لاس پورته کوي ټولو ته یاد دی دا ما چې کوم فضیلت بیان کړه دا چا ته یاد دا یو ته هم نو یاد دی باندې سوچو کې 2-3 کسانو مشرانو ته یاد نور چا ته نو یاد د الله بندګانو ګوره دا فضائل الاعمال چې د شیخ الحدیث صاحب لیکلی دی مولانا زکریا صاحب دا دې دپاره لیکلی دی چې د عمل له فضیلت نه خبره شي نو هغه عمل به دله خوند درکوي بیا که نه اوس د دې نه پس ته سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر وې نو ستا په ذهن کې به اوس دا خبره پرته وي چې دا هغه ډان دی چې دې په وجه ما الله د جهنم د اور نه بچ کوي نو دا وړه خبره ده چې ستا په زړه کې دا احساس یو دا کلمات ته دا به څومره د زړه نه ته وی بیا څومره د درد نه به وی بیا او چې دا فضیلت د تنیت نه طلب عمل څه خوند درکړي بیا دغه شان د مونځ فضایل د تلاوت فضایل او د دین د زده کولو فضایل ګوره حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی نظر الله امرأ سمع مقالتي هغه انسان دی الله ترو تازه کی دا هغه مخ دی الله ترو تازه کی چې زما حدیث واوري او فحفظها دغه حدیث د ځان سره یاد کی ووعاها او د دې په مطلب باندې ځان پوهېږي او ثم اداها کما سمعها به بل ته داسې ورسي څنګه چې دا اورېدلی دی الله دې مخ ترو تازه کړي موږ چې چاته دعا وکړو موږ ګناهګار چې چاته دعا وکړو قسم دې جامو کې نه ځایږي داسې خوشحاله وي نو داسې به راته دعا وکړه چې پیغمبر چاته دعا کړي مړه د مخ به الله ترو تازه کوي نه چاته دعا کړي د خپل دین زده کوونکي ته څوک د پیغمبر دین زده کړي د الله د دین او شریعت زده کړي الله دې دا مخ ترو تازه کړي دا ژوند دې الله ترو تازه کړي نو خو هم نه چې د پیغمبر د دعا د باندې ولګي کنه د بار نه سړی راځي خوش قسمته دغه په باره کې الله د پیغمبر علیه السلام د دعا الله قبول کړي ته محروم پاتې شي دا څومره بد قسمتي ده الله بندگانو د دین قدر په دې زړه کې پیدا کړي دا خو بل چا دنده راغلی ما ته ته راغلی دی که نه چې ما ته نه زده کړو اخر څه به کوو مرو به که نه به مرو مرګ خو حق دی که نه هسې به حق دی مړه منوی نه که مرګ منلی که نه نو تیاري به مولا کړی وي خو هېڅوک هم تیاري نه کوي هر سړی ښه مست دی او بس ښه خوشحاله دی په خپل کار کې الله دې عمل محمد ابراهیم محمدي